پرېږدئ دا بې ګناه بندي پرېږدئ. مه ویرېږئ، د ده په ازادولو کې هیڅ خوف او خطر نشته. فساد او شرارت له ده څخه نه پیدا کیږي. د ده بندي کول لویه ګناه ده. دی هغه یوسف دی چې د بې ګناهۍ په سبب په زندان کې لوېدلی دی. که دی له زندانه راوځي، ستاسې آینده سنجولی شي او ستاسې د بلې ورځې غم خوړلی شي. پرېږدئ دا بې ګناه بندي پرېږدئ. که دی خلاص شو، ستاسو انتظام به په ډېر ښه شان وکړي. ستاسې وږي به ماړه کړي، ستاسې بربنډ به پټ کاندي. تاسې دغه ښکلی موجود په تورو څاګانو کې مه غورځوئ، په زندانونو کې یې مه اچوئ. پرېږدئ دا بې ګناه بندي پرېږدئ. دی به ستاسې د ګډو وډو او پریشانه خوبونو صحیح تعبیر وکړي. ډېرې سختې مبهمې او مجملې غوټې به پرانیزي. دی د راتلونکي حال پیشبیني کولی شي، د طبیعت په رمزونو او اسرارو پوهیږي، د جوي او فلکي اوضاعو اقتضاعات ورته معلوم دي. پرېږدئ دا بې ګناه بندي پرېږدئ. د ده په ازادولو باندې علم و پوهه زیاتیږي، د وطن رڼا کیږي او ړانده بینا کیږي. دی له خپلو جفاکارو وروڼو سره هم ښه سلوک کوي. دی ډېر پیچومې اوارولی شي. دی ډېرې کږې سمولی او ډېر مشکلات حلولی شي. ما خوب لیدلی چې دا بندي خلاصیږي او د سلطنت په کرسۍ کینی. ښه فکر وکړئ، دا بندي څوک دی؟ پس له ډېره فکره باید وایم فکر دی. سلام او ژوند په خیر. په دې هیله چې ژوند به مو ښه روان وي او تاسې به زښته ډېر پکې خوشحاله یئ. نن در سره د افغان مفکر استاد ګل پاچا الفت نثري کلیات شریکوم. که تر اوسه پورې تاسې د استاد الفت نثري کلیات نه وي لوستلي، نو تاسې ډېره ښه مطالعه نه ده کړې. کوښښ وکاندئ چې حتما په کورونو کې هم د استاد ګل پاچا الفت نثري کلیات ولرئ، په خپله یې هم ولولئ او د کورنیو نورو غړو ته یې هم سپارښتنه وکاندئ. په دې کې تاسې زښته ډېر څه موندلی شئ. دا د استاد ګل پاچا الفت بشپړ کلیات دي. د ده له هرې وړې لیکنې نه یو ستر درس اخیستلی شئ، ژوند پکې موندلی شئ، نوي څه پکې موندلی شئ، نوي څه ترې زده کولی شئ. هرومرو یې ولولئ، خوند ترېنه واخلئ او نورو ټولو ته یې هم د لوستلو سپارښتنه وکاندئ. زه به یې د یو بل نثر هم درته ولولم. موږ د خپلو کورونو تر څنګ په دیره کې ناستو. له پاسه یو لاروی راغی، د ونې ډډ ته یې ډډه ولګوله، له ملا نه یې ډوډۍ پرانیستله او له څه شي سره یې په خوند وخوړله. موږ وږي تږي وو، هغه ځان موړ کړ او یخې اوبه یې وڅښلې. موږ روژه وو، هغه بوزه وو، ځکه چې په مسافر باندې روژې نشته. لاروي وویل ما ته د خوړلو اجازه شته او تاسو ته نشته. ما ته خدای خواړه او اوبه روا کړي دي، په تاسو یې ایثار کړي دي. دا د خدای قانون دی. د دې قانون پر رمز و معنا پوهېدل پکار دي. د خدای کارونه بې حکمته نه دي. تاسې د دغه عملي تعلیم په اصلي معنا ښه فکر وکړئ. تاسې ولې وږي یاست او زه ولې موړ یم؟ زه په کار و مقصد پسې روان یم او تاسې ځای پر ځای پراته یاست. ستاسې حرکت لنډ دی، ځکه یې وږي کړئ. تاسې د خدای قانون منلی دی، مګر پوه شوي پرې نه یاست. زه راوګرځېدم چې تاسې په دغه راز پوه کړم او له لږې نجات ومومئ. پاڅېږئ، روان شئ او له لرې ځای په نظر کې ونیسئ. ولږه او تنده په توقف او سکون کې ده، په حرکت کې نشته. د استاد دغه ډول نور ډېر بهترین نثرونه دي، نو تاسې حتما د استاد د نثري کلیات ولرئ، خوند ترېنه واخلئ. املا او انشام په دې کې شته، هغه هم ترېنه زده کولی شئ. تاسې چې کله د استاد نثرونه ولولئ، تاسې ته خپله هم په ذهن کې بهترین خیالات درګرځېدلی شي، ښه لیکوال درنه جوړېدلی شي، بهترینې خاطرې لیکلی شئ، بهترین ورځلیکونه بیا لیکلی شئ او د استاد په څېر غوره او خوندورې لیکنې کولی شئ. عجب انسان دی. یو بل نثر به یې هم ولولو، خوند به ترېنه واخلو. د دې لپاره چې تاسې وهڅېږئ او ټول کلیات یې ولرئ، ویلولئ، نو زه ځکه یو څو نثرونه بیا هم درته وایم. عجب انسان لوند نه دی مګر خپله عیبونه نه ویني، کوڼ نه دی مګر خپله اوري او د بل نه زړه لري، زړه سوی نه. خپله لږه پوهه ورته ډېره ښکاري، د بل ډېر علم ورته لږ معلومیږي. د بل لږ مال ډېر په نظر ورځي او خپل ډېر مالونه ورته لږ ښکاره کېږي. د دې لپاره چې خلک ورته لاس په نامه ودرېږي، خلکو ته لاس په نامه درېږي. د فرعونیت لپاره غلامي قبلوي او د عزت لپاره ذلت ته غاړه ږدي. دین په دنیا خرڅوي او دنیا په پوچو اعتباراتو پلوري. لکۍ نه لري او خلک ورته بې لکۍ نه وایي. څلور پښې نه لري او په څلورو روان نه دی. اس نه دی مګر خلک په لغتو وهي. ښکر نه لري مګر سرتمبه دی.
له عقله پیاده دی مګر هیڅ کله پلی نه ګرځي او په موټر کې هم د خپل جهل په خره سپور وي. ته به وایې دا څوک دی؟ زه وایم بې پوهې زورور. د استاد د نثرونه همدومره خوندور دي لکه دا. نو د استاد په نثرونو کې دا هم شته د ښځو ډار. یو وویل زه له خپلې ښځې دومره ویرېږم چې هر څه وایي هغه کوم. بل وویل زه بې له ویلو هم د هغې په رضا کار کوم. درېیم غږ کړ زه هېڅکله بې له څه تحفې او سوغاته کور ته نشم تللی. څلورم وویل ما له دې ډاره ښځه نه ده کړې. نو کوښښ به وکاندو چې د استاد د ټول نثرونه ښه په خوند باندې ولولو. دانش خپرندوی ټولنې د الفت نثري کلیات خپاره کړي دي. د استاد محمد اسماعیل یون په زیار باندې ټول شوي دي. 5م چاپ یې له 9 سمونو سره په 2019 زیږیز کال کې خپور شوی دی. نو په دې هیله چې تاسې له دې کتابه خوند واخلئ، ژوند پکې ومومئ، مینه پکې ومومئ او مطالعې او کتاب لوستلو ته مو وهڅوي. زه به د استاد یو دانه بل زه کوشش کوم چې وړوکی نثر یې ومومم او تاسو ته هغه ولولم. دا نثر به ولولو خوند به ترېنه واخلو. تاسې که د استاد دا نثرونه ولوستل او خوند یې در نه کړ، زه مو د دې کتاب د خرچې ذمهوار یم. زه یې در کوم کتابخانې ته رسئ، په بدل کې 10 کتابه نور هم در کوم که خوند یې نه در کړی. خیرات دا به ولولو. ډېر غټ سړی مړ او په بدرګه کې ډېر پسونه، غوایان او چرګان حلال شول. دا خیرات ډېر لوی او زورور خیرات و چې د شاهانه میلمستیا رنګ یې درلود. د خیرات د انتظام لپاره ډېر خلک مقرر وو او ډېرو ښو اشپزانو پخلی کوو. د خدای د رضا لپاره راز راز نعمتونه او هر رنګه طعامونه تیار شول. خلک لکه میلمانه په ټیکټونو راوبلل شول او د هر چا هر ځای معلوم و. هغه چې په ګړندیو ګاډو کې راغلل دننه قصر ته ننوتل. د خانانو او ملکانو لپاره خپل ځای و. مامورین او میرزایان ګوښې ناست ول. د سوداګرو او زمیندارو لپاره بل ځای جوړ شوی و. هر چا ته د هغه په اندازه برابره ډوډۍ راتله. د هر چا درجه او مرتبه معلومه وه. د عامو وګړو لپاره غټې وریجې وې او له معتبرو نه بیل ناست ول. ځینې خواران و فقیران که څه هم وږي پاتې شول او چا هلته پرې نه ښودل، مګر د آب و عزت خلک په ډېر ښه شان حضر شول او د زورورو قدر و عزت پوره وشو. د دې خیرات کیسې تر ډېره وخته کېدلې او هر چا به ویل چې ډېر زورور خیرات و، ډېرې پیسې پکې ولګېدې. هلته یو ړوند شل ناست و. هغه وویل افسوس چې زموږ برخه پکې نه وه او موږ هلته چا پرې نه ښودو. نو د استاد د کلیات چې دي هغه له همدغسې خوندورو وړو نثرونو نه ډک دي. د اناتول فرانس یو وړوکی نثر یې راژبړلی دلته پکې دی. موږ ته هغه کسان خطرناک ښکاري چې روحیه یې زموږ له روحیې نه مخالفه وي. هغه چې زموږ خویونه پکې نشته موږ ورته بد اخلاقه وایو. څوک چې زموږ په اشتباهاتو مبتلا نه وي موږ ته شکاک معلومیږي او دا فکر نه کوو چې هغوی به په نورو شبهاتو مبتلا وي. د ژوندانه مخ او څټ د شوپنهاور نثر دی پکې. ژوند لکه د زربفتو ټوکر مخ او څټ لري. هغه ښکلا چې په مخ کې شته په څټ کې نشته، مګر د ټوکر اوبدنه یا بافت له مخ نه په څټ کې ښه لیدل کېږي. څه خوند کوي. لیونتوب و حماقت دا هم د اناتول فرانس دی. زه باور لرم چې بشر په هر وخت او په هر ځای کې د خپل مصرف لپاره د جنون و حماقت کافي ذخیره لري. دا سرمایه هر څنګه چې وي بې حاصله نه ده. کله چې ګورم چې یوه پخوانۍ اشتباه ورکه شوه، بې له دې نه چې په دغه کار خوشحاله شم د بلې اشتباه په باب کې فکر کوم چې د زړې اشتباه ځای ونیسي، چې د زړې اشتباه ځای نشي. زه په ډېر تشویش له ځانه پوښتنه کوم چې آیا دغه نوې اشتباه به له زړې نه ډېره خطرناکه نه وي؟ که ښه فکر وکړو زاړه اوهام، زاړه خرافات له نو نه لږ زیان لري، ځکه چې هغه د زمانې په مرور صیقل شوي دي او ضرر یې کم شوی دی. نو د استاد دا کلیات له همدغسې مرغلرو نه ډک دي. هر یو نثر یو پوره درس پکې پروت دی. ستاسې فکر د میترلینګ دی. ستاسې فکر چې هر څه وي تاسې هماغه یاست. هیڅ امکان نه لري چې څوک له خپل فکره لوی شي یا د خپل فکر له حدودو څخه تجاوز وکړي. نو راځئ چې د استاد له دې نثرونو نه خوندونه واخلو، ژوند پکې ومومو، خوند پکې ومومو، مینه پکې ومومو، محبت پکې ومومو او د ژوند نوي درسونه درې نه زده کړو. د دې ټولو وروسته څه باید وکړو؟ دا باید هیڅکله هیر نه کړو چې هر وخت باید نوښتګر اوسو، ځکه نوښت له موډه نه لویږي.
په پای کې به دغه یو بل نثر هم چې زما له یاده وتلی و د کتاب پر پښتۍ باندې خپور شوی دی، دا به هم درته ولولم. ښه حاکم هغه چې نه نفس لري نه نفسي خواهشات، نه یې په زړه کې ډار شته نه تمه، نه له موقوفۍ ویریږي نه د طرفې پروا لري، نه رشوت اخلي نه تنخواه، نه له چا سره عناد لري نه د چا مراعات کوي، نه د چا مخ ګوري نه د چا څټ، نه زورور پیژني نه غریب، نه یې څوک خپل دی او نه پردي، نه سفارش مني نه تملق اوري، نه چا ته خاندي نه چا ته وچولی ترېووي. آیا دا به څوک وي ومو پیژند؟ هو، قانون و عدالت. ژوند